اوس الله د رجوع مسله بیانوي او موږ دا خبره ذکر کړې وه چې کله دا دویمه سپاره شروع شو ما وی باید د دې سرنواله د دې آیت نواله آخري صورته پورې د دې امت تربیت دی یعنی که څوک مناسبت او ربط بیان هم نه کړي خو ټول د امت تربیت روان دی خو دلته داسې هم ویلی شي چې الله د هغه عبادت په باره کې خبر وکړه چې هغه مالی عبادت دی وصیت په مال کې کول چې هغه له دومره ورکړي دله دومره ورکړي دا یو عبادت دی د الله د یېرې نه سړی کوي نو بل عبادت دی چې هغه بدني عبادت دی لکه شریعت کې بعض عبادتونه مالی دي بعض بدني دي بعض مالی بدني دي روجه هغه بدني عبادت دی نو الله اوس د روجې خبره کوي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو عبداللہ بن مسعود سوئی ما دا خبر ذکر کرو چې کله اے ایمان والو راشي نامادی سے نو ویلی بارک اللہ فیک عبداللہ بن مسعود وی چې یا ایها الذین آمنوا راشي نو غوږ ورته کېده یا خو درته الله یو خیر ښیي یا د دې یو شر نه منع کوي دوک یوه ده کتب علیکم الصیام فرض کړی شوي دي په تاسو باندې روجې نیول د روجو خپل مسایل چې هغه په خپلو ځایونو کې بیانېږي او الحمدلله پای کې زما تفصیلي درسونه شته چې ما پکې د رجوع مسائل بیان کړي هغې ته رجوع کېدی شي دلته احکام او مسائل د رجوع د هغې د بیانولو وخت پکې نه الله وی په تاسو باندې روجه فرض کړی شوې ده روجه د اسلام رکن دی روجه د اسلام رکن دی رمضان د میاشتې د روجې نیوه دا د رمضان د اسلام رکن دی كما كتب على الذين من قبلكم لکه څرنګه چې فرض کړی شوي په هغه کسانو چې ستاسو نه مخکې وو دلیل دی چې روژه په هر تیر شوي هر شریعت کې وه په ټولو باندې روژه ها یعنی کما کتبه لکه پشان معنی دا نه ده لکه څرنګه چې په هغوی دا روجې وي او دومره ورځې به نیسي او دا طریقې سره به نیسي داسې په تاسو وي نه دلته خبره د فرضیت ده یعنی فرض په تاسو داسې دي لکه څرنګه چې فرض په هغو وي ځکه چې کیفیاتو کې فرق راتلی شي ورځو کې فرق راتلی شي احکامو کې فرق راتلی شي نو دلته الله دا مطلب نه دی چې یعنی احکام بالکل داسې دي لکه څنګه چې پخوانو هغه نه یعنی فرض پتا شو دي سیده لکه څنګه چې په پوخانو باندې الله فرض کړي لعلکم تتقون د دې دپاره چې تاسو کې تقوا راشي الله موږ هسې نه وږي کوي نه هم تږي کوي نه الله ته دې ضرورت شته چې موږ ځان وږی کړو یا ځان تږی کړو او ځکه یو حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي لیس لله حاجه د الله هیڅ ضرورت نشته دی یو سړي هغه روجې ته چې د ګناه کار پکې نه پرېږدي او صرف یې ځان د خوراک څښاک نه منع کړی الله په دغه روجې څه کوي الله ته دغه روجې خو ضرورت نشته نو د ځان هسې تږی کړی دی او ځکه حدیث کې راځي رسول صلی وسلم وایي کله د یو روجتي نصیب په ټوله روجه کې صرف تنده ولوږئ او دا ګوره سخت تاواني انسان دی چې له دومره تکلیف تیر کړي او د ده په نصیب صرف تنده ولوږه ورسي او وی کله داسې کېږي چې د شپې راپاڅېده او لمونځ کوي او په نصیب یې صرف هغه شپه شوګیرولي هغه عبادت یې الله نه قبلوي اصل خبره د عبادت قبلېدل دي نو زموږ د ډېرو خلکو دا مطلب دی چې صرف ځان د خوراک څښاک نه منع کړه بس کنزلی کوا گناهونه کوا دا پکې لا نه مسله د پته نه که ما پې څوک پوه کولی شي ما پې پوه کوي چې د دې نور ډوبېدو پورې ګناهونه منع دي او بیا د هغې نه بعد سحر راختو پورې بیا جایز دي
نور ډوبېدو پورې به ګناه نه کې، بیا چې نور ډوب شو بیا ګناه شروع که نو بیا د سحر د راختو پورې بیا تا ته وخت شتي چې څه کوې کوه. زه خو په دې مسله نه یم پوه، ګناه خو هر وخت حرامه حرامه ده. روجه کې ته د حلالو شیزونو نه بند شوی د سحر نه د نور ډوبېدو پورې، د حلالو نه، حرامو نه به په روجه او بغیر روجه کې منئ. چې نه اوس روجه ماته شو چې هر څه کوې کوه. د بعضو په مخ کې چې د دې څوک چې د ګناه کار وکړي او خلک د روجې په خولې اشاره ورته وکړي روجه ده، نو چې بیا نور ډوب شي نو دی ورسره پکې هم شروع شي په هغه ګناه کې چې روجه ماته شو. کوم رب چې د نور د ډوبېدو نه مخکې و مخکې رب د نور ډوبېدو نه بعد دی، همدغه رب بندګي موږ کوو. روجه کې فایده دا ده چې موږ کې تقوا راشي او موږ د غریبانانو هغه حال محسوس کو چې د سحر نه د ماښامه پورې د بعضو هغه روجې سر ته ختلي که نه، او څوک یې بلډ پریشر مې وختو او څوک یې راولېدو او څوک په سر واورېږدي او څوک لامبي او څوک کپړه لمدی په ځان یې وراچوي او څوک ایسي ته پروت وي او څوک وایي ما چېړه نور خپو کې مې سادم نشته. چې تا ته پته ولګي چې هغه کم غریبانانو باندې چې ورځې او میاشتې او کلونه تیر شي څه نه خوري چې د هغوی به څه حال چې ته هم د هغوی سره په دې تکلیف کې شریک شي که نه. بل دې دپاره ده چې زموږ تربیت په دې وشي چې شهوت په څنګه کنټرولوې. موږ ګوره د الله بندګان یو، موږ به د زناورو پیښې نه کوو، موږ به د زناورو پیښې نه کوو. شهوت دوه قسمه، یو شهوت ته خېټې، دویم شهوت ته عورت. زناور دا دواړه نشي ټینګولی. تا ته الله وایي ته ګوره زما بندې شهوت به کنټرول ساتي، دا نه چې خېټې دې څه وغوښتو سټې مې وغوښتو څنګه یې وغوښتو، نه. او دا نه چې عورت دې څه وغوښتو په څه طریقه، نه. حدود دي، پوری دي، شریعت دی، د الله بندګي ده. نو تاله تربیت درکوي چې د سحر نه د ماښامه پورې ګوره ته د دې دواړو شهوتونو نه دې ځان کنټرول کړی دی، نو چې ته دې سره عادت شي. او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم ځوانانو ته دا ویلو په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. په تاسو کې څوک د واده وس لري نو واده وکړي. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، او څوک چې واده نشي کولی روجې دې ډېرې نیسي. فإنه له وجاء، د دې سره الله ساتي، د روجو سره هغه شهوت کنټرولي، انسان د ګناهونو نه بني. نو دا حکمت، اگر که دې کې حکمتونه نور هم زیات دي خو دا مقام د هغه تفصیل هغه نه دي. انشاءالله هغه مرحله به تفصیلی بیان کو چې دا روجه په څو مرحلو باندې تیر شوې ده یا تیره شوې ده. الله مخکې وایي ایاما معدودات، یو څو ورځې شمار کړې شوي دي. دا ګوره دوه خبرې الله وکړي یا درې ووایه. روجه په تاسو فرض کړی شوې ده، دوه به سي دوه فایدې به ترې راوباسو. لکه څرنګه چې په مخکینو فرض ده، یو څو د شمار ورځې دي. دا دوه خبرې چې الله وکړي که نه چې روجه په تاسو فرض کړی شوې ده، لکه څنګه چې په مخکینو او بیا یو څو د شمار ورځې دي، د دې دپاره وکړي چې تا ته د عبادت کول اسان شي. نو چې ته یې کې د عبادت، نو ګوره دا ګوره مخکینو باندې هم لازم و، یوازې په تا نه دی. نو دویم الله وایي د شمار یو څو ورځې دي، پوره کال خو نه دی، یو دوه میاشتې خو نه دي، یو څو ورځې دي د میاشتې، کله 10 او کله یو کم 10. ها نیکان خلک ورسره عادتي، نیکان ورسره عادتي دي هفتې له 2 ورځې روجې نیسي، میاشت کې 3 ورځې. او دې کې عرب شک نشتی په دې کې چې عرب زموږ نه په دې کې ډېر مخکې دي.
زموږ هغه دیندارو کې هم ډېر لږي چې دا کار کوي. نو ځکه اوس رمضان را روان دی انشاءالله، نو د اولنۍ هفته 2-3 خلکو دې مزاجونو ته او دې تندو ته لږ ګوره چې دوی څه حال دی، ځکه چې په دې غریب باندې 11 میاشتې تېرې شوي دي، د ګوره روژه نه ده نیولې، په د 11 میاشتې تېرې شوي د روژه نه ده نیولې. نو چې 11 میاشتې بعد روژه ونیسي نو د ده دا به سر ته نه خیږي چې وایي زمونږ روژه سر ته ختلې ده. نو دا سرونو ته چې روژې خیږي دوی نه دي عادت د روژو سره. څوک مخکې نه روژې نیسي هغه د روژو سره عادت دی. الله وایي ایاما معدودات، یو څو د شمار ورځې دي، ښه په جوش جذبې سره دا عبادت کوه. فمن كان منكم مريضا، نو هغه څوک چې ستاسو نه مریض او علی سفر یایي په سفر. اوس دې دواړو ته د پرېښودو د روژې د پرېښودو اجازت شتي، دا رخصت دی د الله طرف، خو بیا به قضا راوړي. مطلب دا نه چې پرېښوده پرېښوده بس، ځکه الله وایي فعدة من ایام اخر، نو په ده باندې شمارل دي د ورځو نورو. ولې به شماري نورې ورځې؟ د قضا دپاره. د دې په ځای دي بیا نورې ورځې وشماري، یعنې دا شمار دې په نورو ورځو کې پوره کړي د روژو ده، قضا به راوړي. مریض په 2 قسمه، او د روژو دا مسلې هسې یعنې زور زبردستي د باندې نه کوو، خو که شوق می چې دا روانه روژه چې کومه ده داسې د علم په رڼا کې تېره کوي او مسلو باندې پوه شي، نو زموږ درسونو ته واپس شي. ما تفصیلي د روژې مسایل ذکر کړي، یو 2 کاله مخکې کې تقریبا داسې و. که شوق ومي او یا که مولیان یې، نو بیا خو تاسو ته موږ څه نشو ویلی، ځکه چې بیا خو یو سړی په یو خبره باندې پوه او بیا یې اوري، نو هغې کې هم دا فایدې چې سړي ته هغه علم څه شي را تازه شي. نو تاسو چې کوم علم پروت دی په سینه کې دا به څه شي را تازه به شي، خفه کېږئ مه. بیا پکې هم خیر دی، بیا پکې هم خیر دی. که درته نه معلوم به شي، او که مولای عالمې مسلې درته یادې دي نو علم مراجعه به دې وشي، مسله به را تازه شي. او د مسلمان دا طریقه ده، د هر عبادت موسم چې راځي نو اول د هغه عبادت په مسایلو باندې ځان پوه کړي. او زموږ خو په دې باب کې تجربه ده، دا ټول را ماتي، که دیندار یې او که بېدینه یې او که هر یاره به دا چلو شو دا څنګه، او که دا چلو شو دا څنګه، او داسې مو وکړو دا څنګه، او پېشمنۍ داسې، او روجمات یې داسې، او سرسایه داسې، او پلانې شی داسې، او پلانې داسې. هلکه هغه واضحه مسلې، خو ده چې ته شوق نه و د ده چې دې عبادت په باره کې دی زده کړی. نو موږ ډېرو کې مشکل دا دی چې مسله را پېښه شي وروسته معلومات کوو. که موږ اول ځان پوه کړو نو د عبادت به د علم په رڼا کې وکړو. بیماري په 2 قسمه، یو هغه بیمار چې هغه وختي طور بیماري، خو داسې بیمار چې روژه نیوه ته ګرانې نو دی روژه پرېښودی شي. یو خو داسې په سر مې بوج دی، د سر د بوج د لاسه څوک روژې نه پرېږدي، یا داسې نرۍ غونته کې تبه ده، یا داسې لږ په دې هډوکو مې درد دی، نه، داسې بیماري چې سړی پکې روژه نشي نیوی دی روژه پرېښودی شي، وروسته به یې قضا راوړي. دویم بیمار هغه دی چې ډاکټري اصولو کې د ده د دې بیمارۍ علاج دا نشته او د عمر له دغه شان بیمار دی، نو دی د هرې ورځې په بدله کې به یو مسکین له خوراک ورکوي، د هرې ورځې په بدله کې به یو غریب مړی. او دا تقسیم چې د ذهن کوو نو ټوله مسله به راته حل شي، بار بار تپوسونو ته به ضرورت نه وي. یاره د یو سړي ګردې خرابې دي، ګردې چې خرابې څه به کوي؟ تاسو ته وایم نه به نیسي روژه؟ نو دې کوم یو کې دی؟ دایمي بیمار دی. یو سړی دی
د زړه مسله یې ده او ډاکټرانو بیا دا خبره منع کړې ده چې ته به لازم څه نه څه خورې یا به څه څکې او یا داسې بله بیماري الله دې موږ ټول نه ساتي. یو سړی وختي طور بیمار دی بیا ښه کېږي لکه اپریشن یې وکړو داسې یو معذوره دی ډاکټرانو ته چې روژه به نه نیسي تاله روژه ښه نه ده او بیا ښه شو نو دی به یې روژو قضا راوړي. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين او باغ کسانو چې طاقت روجي لري فدیه دا چې طعام د مسکین دی. اوس دلته بله مسله یاده کړه د روژې ګوره په یو څو مرحلو باندې تېره شوې ده. اوله کې داسې وه په اسلام کې چې د کله چې رسول صلی الله مدینې ته راغی نو د میاشتې د 3 روژې دا به یې نیوې بیا به سره عاشورا هم نیوه نو دا لازم وي دا څه وي دا لازم. بیا الله د هجرت په 2م کال روژې څه کړي فرض کړي چې دا روان رمضان دا روژې به نیسئ دا 2مه مرحله ده خو په هغې کې دا وي چې وعلى الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین گنجایش پکې دا پیدا شو چې اختیار دی پکې من شاء صام ومن شاء اطعم مسکینا که څوک غواړي روژې دې ونیسي او که څوک نه نیسي نو طعام مسکین دې ورکړي. دا اوس 2مه مرحله ده. 3مه مرحله دې پسې چې دا کوم آیت دی په هغې کې الله عامه خبره وکړه چې څوک هم د رمضان د میاشتې سپومۍ ویني او دا میاشت پرې راشي دی به لازم روژې نیسي. هغه اختیار ته څه شو ختم شو. او فدیه د مسکین د پاتې شو د هغه چا دپاره چې د چا طاقت نه وي د روژو د نیوو د کمزورتیا د لاسه د ډېر عمر د لاسه لکه اوس یو سړی دی عمر یې ډېر زیات دی یو زنانه د عمر یې ډېر زیات دی بیمارانو کې خو ته نشي وراچولی خو روژې نیوه ورته ګران دي نشي نیوی بدن کې طاقت نشتی نو دوی به د هرې ورځې په بدله کې یو مسکین له خوراک ورکوي. بیا دا مرضي ده که د دوی په یو ځای ورکوي او که جدا جدا ورکوي خو دومره ده چې هغه کمې روژې په بدل کې چې خوراک ورکوي چې د هغه په هغه ورځې ورکوي یا د هغې نه وروستو هغې نه مخکې نشي ورکولی. لکه اوس یو سړی رمضان شروع شي او 10 غریبانو له خوراک ورکړي دا طریقه نه ده صحیح. رمضان ختمیږي آخري ورځې 10 غریبانان راوستو او هغوی د یو ټیم خوراک ورکو صحیح ده. یا روزانه ورکوي روزانه یو غریب له خوراک ورکوي. فمن تطوع خيرا فهو خير له نو چا چې په خوښۍ سره وکړو یو نیک کار نو دا ډېر غوره د هغه لره. وان تصوموا خير لكم او چې روژه ونیسئ تاسو دا ډېر غوره ده ستاسو دپاره. ان کنتم تعلمون که چېرته تاسو پوهېږئ. اوس که موږ داسې ووایو چې دلته خبره د اختیار په باره کې ده چې مخکې سړي ته څه اختیار وعلى الذين يطيقون یو قول د علماو دا دی د صحابه کرامو نه نقل دی لکه امام احمد دا روایت راوړی معاذ بن جبل. نو بیا به دلته مطلب دا شي وان تصوموا خیر لکم چې صحیح د اختیار شتي خو غوره کار څه دی روژې نیول دي. بیا د آیت منسوخ شو. عبدالله ابن عباس وی دا منسوخ نه دی هو للشیخ الکبیر والمرأة الکبیره دا وی د بوډا او د بوډۍ دپاره دی چې هغوی روژې نشي نیوی. نو بیا به موږ د دې باره کې څه وایو وان تصوموا خیر لکم نو بیا به داسې وایو چې صحیح ده په دې مشر باندې روژه نشتی خو که نیوی شي څه گنجایش پکې نو روژې نیوه ورله غوره دي. خیال م دی یعنې روژه خو په ده نشتي ولې ځکه چې د هغه په بدن کې دغه طاقت
هغه نشتی خو که ونیسي نو غوره ده. بیا به دا لازم داسې ووایو ځکه چې هلته مونږ ووي چې دا آیت منسوخ نه دی او دا آیت پاتې دی د بوډاګانو دپاره یا د بوډایګانو دپاره د مشرانو دپاره. ګوره دلته الله دا خبره وکړه فمن تطوع خیره، څوک چې په خوښۍ سره او په خوشحالۍ سره نیکي وکړي نو دا کار وله ډېر غوره دی. اشاره دې طرف ته دی چې کله روژې نیسي که نه او دین علاوه چې نور عبادات ومي نو چې طبیعت پکې برابر ساته. تاسو په الله باندې احسان نه دی کړی او دا یو نیم روژې نیولي که نه ته ورسره خبره کوې څه اخواشه مړه روژې مې ده اخواشه نو څه ماله دې نیولې ده؟ په الله دې احسان کړی چې روژې مې ده روژې مې ده او روژې مې ده او سړی به پیتي کي. نیک عمله خلک خو خپل اعمال پټوي. نفلي روژې د ډېرو نیکانو خلکو نه خلک خبر شوي نه چې دوی لا نفلي روژې نیسي او دی چې سحر راوځي او د ماښامه پورې دغه ګردان کوي زما نن سره روژه ده یاره غلی کښېنه کنې روژې مې ده او یاره درځم دپسې کنې روژې مې ده نو څه کوې مونږ سړي څخه کړي چې روژه ده او دا تا کم عبادت کړی دی چې طبیعت ته پکې دومره خراب کړی دا خو د الله دپاره دی کړی دا خو د خوشحالۍ خبره ده. عبادت چې کې په روڼ تندي کوه که هغه روژه ده که هغه زکات دی که هغه صدقه ده که هغه علم ازده کول دي که هر څه دي په روڼ تندي. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن میاشت رمضان ده هغه چې نازل شوی دی په هغې کې قرآن. رمضان شهر رمضان د دې تعلق د قرآن سره د روژې سره دی نو ځکه یې ذکر کو او بیا د روژې تعلق او د قرآن د یو بل سره تعلق دی نو ځکه یې ذکر کو. دا روژې نیو په رمضان کې دي نو د رمضان د میاشتې باس په لازم کېږي. بیا په رمضان کې قرآن نازل شوی دی نو قرآن او د رمضان تعلق دی نو ځکه د قرآن باس به کېږي. شهر رمضان دا رمضان نوم د دې میاشتې ګوره جاهلیت په ورځو کې دا وروسته ورته نه دی ایښودی او په دې میاشت کې به ګرمي ډېره زیاته وه ځکه دا نوم بې ایښودی شوی. دا هغه میاشت ده الذي انزل فيه القرآن چې دې کې الله قرآن نازل کړی شوی دی. معمولي مه ګڼئ الله وایي دا ورځې. نو قرآن خو موږ څو پیرې ویلي چې قرآن 30 کاله کې نازل شوی دی نو څنګه الله وایي چې رمضان په میاشت کې نازل شوی دی؟ نو هغه جواب دا دی چې په یو پیر قرآن په 2 طریقو سره نازل شوی دی. یو د لوح محفوظ نه د دنیا د اسمان ته چې بیت العزه ورته ویل کېږي دې ته په یو ځای رب العزت ټول قرآن راکوز کړی دی. نو دا رمضان کې او په رمضان کې د لیلة القدر په شپه کې بیا د هغې نه 30 کاله کې لږ لږ قرآن هغه راغلی دی. بعض علما وایي مطلب دا دی چې شروع د قرآن د نازلېدو هغه د رمضان په میاشت کې شوې ده. دواړه خبره صحیح ده او دا ورسره فایده یې ده کوي څومره آسماني کتابونه چې تیر شوي دي ټول د رمضان په میاشت کې نازل شوي دي. ټول د رمضان په میاشت کې نازل شوي. نو قرآن کریم هم د رمضان په میاشت کې نازل شوی دی. الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. باغی کی قرآن کی هدى للناس هدایت د خلقو د پاره وبينات من الهدى وخكار خكار خبري ده هدايتي والفرقان فرق راوستون کی بمنز ده حق او ده باطل کی. قرآن کی خو هدایت تی ده سیدنو سلام وشو دو پیری ده خبر هونشو چی هدى للناس هدایت تی ده پار ده خلقو او خكار خبري ده هدایتی. نو دا یاد کی فائدہ قرآن کی ہدایت
دا اولنی چې کوم هدایت ذکر شوی هدى للناس عام هدایت دی، یعنی ستا مخه هغه نیغې لارې ته راواوړېده، هدایت قرآن کې شتي. بیا د هغې نه بعد تفصیل د دې هدایاتو هغه هم په دې قرآن کې شتي. وبینات من الهدى، ښکاره خبرې د هدایت، نو دا اوس تفصیلي خبرې دي. اول ستا هدایت وشو کوم طرف ته؟ اسلام طرف ته، نیغې لارې ته، د دین طرف ته. نو اوس هم دې قرآن کې د دغه نیغې لارې تفصیل پروت دی. وبینات من الهدى، ښکاره ښکاره خبرې د هدایت پکې بیا پرتې دي. بعض علما وی دا یو هدایت ته عقیدې دی او دا بل هدایت ته عمل دی. یعنی قرآن ستا هدایت کوي د عقیدې طرف ته او د عمل طرف ته. والفرقان دا خو واضح ده، داسې خبرې په دې قرآن کې دي چې د هغې په لوستلو سره او چې په هغې باندې ځان پوه کړي نو فرق پرې راځي د حق او د باطل په منځ کې. که ته دا پېژندل غواړې چې حق کم یو دی او باطل کم یو دی نو د هغې دپاره قرآن زده کړه. فمن شهد منكم الشهر فليصم، نو څوک چې حاضر شو ستاسو نه دې میاشت نو روژې دې ونیسي د هغې میاشت رمضان. یعنی څوک چې سپومۍ ویني او د میاشت داخله شوه نو په ده باندې روژې نیول شو لازم شو. هغه مخکینۍ مسله څه شوه؟ هغه منسوخ شو، هغه اختیار منسوخ شو. اختیار هغه منسوخ شو چې نه که څوک یې نشي نه نیسي نو هغه دې مسکین له خوراک ورکړي. الله وایي نه، چې طاقت یې لازم به روژې نیسي. فلیصمه، دې نه دا فایده راووته چې د روژې داخلېدل او ختمېدل دا د سپومۍ د رؤیت سره تعلق ساتي. دا په کلنډرو سره دا خبرې نه ثابتېږي، دا په څه سره ثابتېږي؟ د هلال رؤیت، سپومۍ دې ولیده د رمضان د میاشتې روژه داخله شو، د شوال سپومۍ دې ولیده روژه ختمه شو. ومن كان مريضا او على سفر، او څوک چې ناجوړه یای په سفر باندې، فعدة من ايام اخر، نو شمارل دي د نورو ورځو، یعنی په ده باندې شمارل دي د نورو ورځو. د دې په ځای به نورې ورځې هغه بیا نیسي. او دلته سړي زړه کېږي چې د سفر د روژې تفصیل بیان کړي، خو وخت ډېر لږ دی، نو ځکه لازم هغه نورو درسونو ته واپس شي چې مسافر دپاره روژه غوره ده، بوزه غوره ده، دلته معلوم کړي. اوس دلته دا پته ولګېده چې مسافر دپاره د روژې د پرېښودو رخصت الله ورکړی دی. غوږو ته کولاو کوي، الله ورکړی، موږ نه دی. بعض وایي نن نن سبا جازونه راووتو که نه، کم رب چې دا کتاب را لېږلی ته پته نه و چې جازونه به راوځي، او دا ورته نه و پته چې ګاډي به راځي، هر څه ورته پته وه. نو خو بیا به ویلی وې چې دا د هغه چا دپاره دي چې څوک د اوښانو په زمانه کې، د هغې نه بعد به بیا مسافر روژه لازم نیسي. نو چې الله رخصت ورکړي ما او تا پکې بیا ګوتې نه شو وهلی، په خلکو تنګسیا مه راولئ. الله رخصت ورکړی او په سفر کې روژه نیول ګران کار دی، موږ په خپله تجربه کړي. داسې دا بعض وایي ایسي ګاډي کې چې ناست او په سفر کې هم سړي ته روژه نیول ګران، بعضو حالاتو کې سړي ته اسان. نو الله په دې خپلو بندګانو باندې ښه پوهه دی، د هغوی مناسب رخصتونه یې ورکړي دي. یو ملا سره یا د یو عام مسلمان سره دا اختیار نشتی چې د الله د بندګانو هغه رخصتونه والی کم رخصتونه چې ول الله ورکړي. يريد الله بكم اليسر، غواړي الله پتاسو اسانی، ولا يريد بكم العسر، او نه غواړي پتاسو ګرانی. الله زموږ دپاره اسانتیا خوښوي او د الله په بندګانو کې یو بنده راپاسي په موږ باندې به سختي راوړي. الله زموږ رب دی، موږ دپاره خبر اسانوي، ته څوک یې چې زموږ دپاره یې ګراني. ذکر رسول صلی الله علیه وسلم یسروا
ولا تعسروا نرمی کوئ سختی مه جوړوئ د دې یو نیم عالم کار صرف د څه سره د سختو مسلو سره صحیح ده شریعت کې چې کوم ځای کې مسله سخت دی موږ به یې سختوو خو چې کوم ځای کې ګنجایش نو دی چې منبر ته وایي حرام دی کافر دی فسق دی فجور دی پلانی شي کې د خنزیر چربي ده او په دغه آلوګان چیرې چپسو په دې کې د خنزیر چربي ده او په دې چینګم کې چیرې دا شی دی او د خنزیر د چربي دومره ارزانه شوی ده خو انګریزان پې دومره ځان پې وژني او تا ته په چینګم کې او په چپسو کې او په چاکلیټونو کې وراچوي عالم له پکار ده چې دی به دانش دی به هوښیاري دی به دنیا د حالاتو نه ځان خبروي لکه اوس ځان پسې د جومات دا دروازه را بنده کړم او یا صرف دې علاقه کې پروت یم او دنیا د حالاتو نه خبر نه یم او یو کس راته راشي وایي چې خبر خو نه شوې که نه په چاکلیټونو کې هم چربي ور واچول او د جمعې ورځ بیان زه په دقې وکړم او د خولې نه مې پشم را وایم چې دا حرام شي نه تاسو خورئ او په دې کې دا او په دې کې دا نو ته د دنیا د حالاتو نه نه خبر او پلانې شی حرام او دا حرام او دغه حرام زما یو ورځ د یو کس سره ملاقات وشو ملا و دلته راغلی و نو د لرې ځي نه دلته راغی زما سره ملاقات له یو بل ملګري هغه راوستو ځان سره نو بس خبرې اترې جوړې شوې به د دې چاکلیټونو په باره کې او دا خواږه شیونه چې میلاویږي دوکانونو کې وی دې باره کې نو دې باره کې هو اصل دا چې د خوراک څښاک سامان حلال دی نه نو په دې چې را کوډونه دي او په دې موږ نه پوهېږو ما کوډونه بې څه دي نو بس بیا موږ یو څو دانې را وغوښتې نو په هغې باندې هغه کوډونه دا د هر سامان خپل نمبري وی دې کوډ ته دې خیال دی په دې اوس ما ورته نه پوهېږو خو دې کې اشارات دقه خبرو ته دي ما ګوره مولوي صاحب تا په خپله وایي چې په دې ما ورته نه پوهېږو نو چې پې نه پوهېږي نو بیا پکې خبرې سره کې تا ته څه پته ولګېدې چې دې کې د خنزیر چربي ده بیا مې د پوره د دې چې کوم وزارت دی چې دې سره تعلق ساتي د هغوی هغه صفحه مې کوله وکړه او هغوی ته مې سوال ولېږو چې دا داسې داسې شي نه دي او بعض خلک دا وایي هغوی تفصیلي جواب راولېږو چې دا موږ کتلي دي دې کې هېڅ نشته دا داسې دي دا دغه ما مولوي صاحب څه دی سړی مطمئن نه و ځکه چې هغه هلته چېرته کلي کې چېرته د خپل ملګري نه یا خواته ګاونډي نه اورېدلي و چې دې کې د خنزیر چربي اچوي په حکومت یقین نشته کوم چې دا کار کوي خو لکه ګاونډي یا چا ورته ویلي چې دې کې څه دي دې کې چربي دي هغه کوم ملګری چې ورسره راغلی هغه ما ته وایي شیخ صاحب الله دې جنتونه درکړي تعالی وایي دغه وایي زما زارش نه کړه ما یې څنګه وایي موږ په سفر را روان وي ده ما ته دغه نمبر دا قصې وکړي چې دا شی په کوم شي باندې چې دا نمبر یې دا داسې دا داسې نو بیا زه وږی شوی وم دوکان ته کوز شوم نو هلته هغه کیکونه میلاویږي وایي ما چې دا کیک به راوالم ځان له وبه خورم چې کیک مې راواوسو په یې دغه نمبر یې وایي ما چې دې شي کې م ساچولی بیا مې پرې عالم به هوښیار سړی هوښیارې خبرې به کوي دا په علماو پورې مزه نه کوي بې تحقیقه خبرې او هر شی حرام او حرام او حرام او دلته دا حرام دا هسې هغه تقوا ده چې سړی پکې د الله د حدودو نه واوړي یو شی الله حرام کړی نه ته حرام په عوامو سختي نه ده پکار الله وایي زه ستاسو دپاره اسانتیا غواړم ولا یرید بکم العسر ها شریعت یو ځای کې سختي راوستي هلته بیا سختي کول دین دی او لازم دی خو سوال دا دی الله دې ځای کې زموږ دپاره کوم اسانتیا راوسته بیمار او مسافر دپاره رخصت صرف دا اسانتیا ده بارک الله فیک یو اسانتیا ده چې کال کې ایام معدودات یو څو د شمار ورځې روجي بل اسانتیا نشته
او اخو را روان او هغه را روانه دا په دې بل آیت کې ده هغه اسانتیا څوک چې نشي نیولی نو فدیه دې ورکړي نه د ورځې یو خاص حصه ده دا هم کیدی شي بله الله وی فعدة من ایام اخر شمارل د نور ورځو دي او ورځې وخوي نه در روان رمضان پورې چې کومه ورځې نیسي که پرله پسې نیسي او که جدا جدا نیسي دا ټول اسانتیا دي چې الله موږ ته نصیب کړي دي الحمدلله ولتکملوا العده او د دې دپاره چې تاسو پوره کوئ شمار اسانتیا ولې الله راولي چې دا روجي چې څومره دي چې دا څه شي دا پوره شي که چېرته سختي جوړه کړې نو بیا به د دې پوره کول ګران وو بل د قضا دی چې وي چې دا قضا راوړئ په نورو ورځو کې دا دې دپاره چې شمار د ورځو د پوره شي ولتكبروا الله على ما هداكم او د دې دپاره چې لوی بیان کوي د الله په هغه طریقې سره چې ښولي د تاسو ته ولتكبروا الله على ما هداكم اکثر مفسرین دلته دا وایي مطلب دا دی چې د عبادت په اختتام سره تاسو د الله لوی بیان کړئ نو ځکه سنت طریقه دا ده چې کله نور ډوب شي د رمضان د آخرنۍ ورځې نو بیا څه شروع شي تکبیر شروع شي د هغه اختر د مانځه پورې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد دی نور هم سیږي نو دا تکبیر په دې ویلې کېږي ولې د الله لوی بیانېږي یعنې دا عبادت مونږ پوره کړو او په ښه طریقې سره پوره شو علامه هداکم یوه معنی دا ده په هغه طریقه چې ښولې د تاسو ته دا لوی به په هغه طریقه بیانوي چې کومه طریقه شریعت کې راغلې ده او دویم معنی دا ده ولتکبروا الله او دې دپاره چې لوی بیان کړي د الله علامه هداکم د دې د لاسه چې تاسو ته هدایت درکړی دی یعنې د الله لوی ولې بیانوي ځکه چې موږ ته هدایت را نصیب کړی نو خو د هغې په رڼا کې موږ دا روجې ونیو چې سړی هدایت یافتې خو په دې عمل په دې عبادت باندې به عمل وکړي ولعلکم تشکرون او دې دپاره چې تاسو شکر ادا کوئ د دې دپاره الله د اسانتیا راولي او د دې دپاره د عباداتو دا وضاحت دې داسې کړی چې تاسو د الله شکر ادا کوئ هر وخت